سلامونه او نیکې هیلې ګرانو هیوادوالو. یو خبر چې ما ته ډېر په زړه پورې و غواړم له تاسو سره یې هم شریک کړم. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر زاخیلوال ویلي چې د پاکستان په هوايي شرکت پیښه کې مې په یوه اونۍ کې 2 ځلې بکس ورک شو. ښاغلي زاخیلوال د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پوښتنه کړې چې د سفري بکس په دویم ځل ورکېدل یې هسې یو ناڅاپي کار دی او که د هوايي کمپنۍ د کارکوونکو بې غوري ده. په یوه اونۍ کې مې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پیښې په الوتکه کې بکس ورک شي او بیا بریتانیا ته ورسیږي. باید ووایم چې زه خو دې کار وځورولم. د افغان سفیر ښاغلي زاخیلوال ټویټ ته خلکو سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د پیښې کمپنۍ باید په دې اړه بښنه وغواړي. ځینو کسانو ویلي چې دا د استخباراتي معلوماتو د پټولو هڅه ده او ځینو بیا د طنز په ژبه ویلي چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخ ته ځکه نو کله د کویټي پلاوي بټوې غلا کوي او کله د سفیرانو بکسونه پټوي. تاسو د دې خبر په هکله څه نظر لرئ؟ دلته خپل تبصرې ولیکئ. تاسو ټول دې خوشحاله وئ، ښه وخت ولرئ. خبر مې درته زر لنډ وویله چې مطلب واخلئ او وخت هم پرې ضایع نه شي.